موږ د دنیا د آبادی لپاره نه یو پیدا، موږ د قبر د آبادی لپاره پیدا یو. د دنیا کور مه جوړوه، قبر جوړ که مسلمانه، آخرت جوړ که، د آخرت غم وخوره. دا به تیریږي، پر دغه مجلس کې ناست پر بل کال به څوک هیڅ څوک به نه یو. دا چې دنیا یې ګرده ستا، ټوله پاکستان یې ستا، چې مرګ سخت شادي نسته. مرګ یاد ولره، د آخرت یاد وکړي وروره. ته اوس د ځانه سره خپل فکر کوه، بس هر سړی یې وکړي چې ستا د نفس د خواهشاتو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مقابله رالل. تا خپل نفس شاته کوي، د نبی علیه السلام سنت یې پر ځان عملي کوي، ته رښتیاګو د رسول الله عاشق یې. ستا دپاره بیا هغه زیری شته چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د چا زما سره رښتیاګو په زړه کې مینه و عشق وده او په جنت کې زما سره یو ځای کېږي. ستا دپاره بیا هغه بشارت سته، هغه زیری بیا ستا دی چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وایي اولنی شفاعت به د هغه چا کوم، د هغه امتي به کوم چې زما سره یې مینه و محبت. خالي په خوله مینه نه، په خوله باندې محبت نه، غلاوی کوا، نارواوی کوا، د بل حقونه د پښو لاندې کوا، د خلکو مځکې لاندې کوا، د مسلمان بی عزتی و بی حرمتی کوا، د مسلمان غیبت و اهانت کوا، حرام مال ګټه، بچان په حرام مال باندې لویوه. خو زه د رسول علیه السلام عاشق یم، ته د رسول الله سم دشمن یې. ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه و عشق هغه وخت دی چې ته د الله د حبیب علیه السلام دین پر ځان باندې عملي کې ویې پیژنې. په خوله کې ګرده منو، هر سړی وایي زه د نبی علیه السلام منم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین منم، زه قرآن و حدیث منم. ستا منل، ستا پیژندل هغه وخت ته ګټه کوي چې ته په عمل کې راولې. دا څنګه منل دي؟ په خوله د نبی علیه الصلاة والسلام دین منم، خو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او زما مخالفت رالی، زما نفس د نبی علیه السلام د حدیث په مقابله کې ولوېدی، زه حدیث شاته غورځوم، دین بیا نه منم، شریعت بیا نه منم. ما ته فیصلو خلک ډېر راځي، اکثر وخت ته مدرسې ته خلک راځي، فیصله مو ده. دا اوس 2 میاشتې دغه مولوي صاحب محترم په دې باندې ګواري، 2 میاشتې یا 3 میاشتې زه د یو چا په فیصله کې اخته وم، دی ورسره راتلی راله ما ته موږ شریعت کوو. داسې ډېر خلک راځي، هر سړی چې راځي زه ورته خلکو د شریعت څخه کوټ صدري جوړه کړې ده. زموږ د دې علاقې د پښتنو په خلو کې رانوم دی چې شریعت مې خوښ دی. شریعت یې دغسې خوښ دی چې د پر نفس برابر و، د ده پر طبیعت برابر و. یا پلاراسې زما څه پوښتنې وکړي مولوي صاحب دا مسله په شریعت کې څنګه د دعوه مې ده چې زه ورته بیان کړم که د طبیعت برابره وه نو خلک راکشي وی راځي پر دغه ملا اخلاص وو. ما ته څه وخت مخکې طالبان ناست مدرسې ته خلک دغه بازار راغله، د توبې خلک د عزیزان وو، وایي موږ شریعت کې ورسره جنجال دي. یپلا خو بې وخته راغلل، زما پر دې خوا ورسره بد رسول، ما چې کوم وخت ورښولی و هغه وخت نه و راغلي. خیر دی چې پر وخت باندې راغلل، دویم بې وخته چې راغلل. اول مې ورته ویله مال وروره شریعت صدري نه ده چې تا پر ځان باندې وکتل که نه و جوړه غورځی، دا د الله کتاب دی، د الله د حبیب علیه السلام اقوال دي. وروره که منکر سول یا کافر یې ایمان در څه پاتېږي. اوس لا د شریعت پر ځای باندې د هغسې عامه صلح وکړه، خبره خلاصه ده. که شریعت وسو بیا د انکار وکړي بیا کافر کېږي. وایي نه هغه حاجي صاحب وایي د رات چا مخکې نارې ډېرې ده ویلې زه شریعت کوم. شریعت فیصله چې مې ور وکړله هغه حاجي صاحب انکار سو، وایي زه نه منم. نو زه مجبوره سوم یو لرګی مې راواخېستې، لرګی مې ورته ونیو. تا ته ما ونه ویله چې ځان مه کافر کوه، په ابتدا کې مې درته ویل. زموږ خلک دغسې دغه عامو خلکو ته وایم خوا به نه سره بدوګر د سره پېژنو، موږ د دغه وطن او د دغه علاقې خلک یو، په مجلسو کې سره کښېنو، په جوړو و صلحو و روغو کې سره کښېنو، په عامو ډوډیانو په ودو کې سره حاضرېږو. د خدای دین مو هغه وخت خوښ دی چې زما په زړه او زما پر طبیعت برابر و. که زما پر نفس او پر طبیعت نه برابرېږي بیا د خدای دین نه خوښوي خلک، بیا خلک خپل د نفس په تقاضا پسې رواني. ستا ایمان نه دی ایمان، ستا ایمان عاجز صاحب، ځوان، ملک صاحب، ملا صاحب، طالب، آغا صاحب، ګلو ته وایم ستا ایمان هغه وخت ایمان دی چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول رالی خپل نفس دې شاته وغورځوي. ته د صحابه کرامو تاریخ وګوره، د صحابو څونه مقام دی. دا ولې؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل محبین و، کامل عاشقان د نبی علیه السلام و.
هیڅ یوه ذره یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق او محبت کې بل څوک نه خوښول په مقابله کې. یو صحابي ناست دی د چرګ غوښې نه خوري. ابو موسی اشعري صاحب بل صحابي دی وایي راسه ډوډۍ در واخله. وایي زما د چرګ ثبت کېږي، چرګ یې پر مردارۍ لیدلی دي، پر امبار ګرځېدي. هغه وایي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د چرګ غوښې خوړلې. استغفار یې ووایه راولاړ شو، د چرګ غوښې ته کښېنه، تې در مرګه یې بیا چرګ خوړل. دا به نه وایي چې زما پر طبیعت نه ده جوړه که نبي علیه السلام خوړلي دي که نه، چې د الله د حبیب علیه السلام خبره به صحابو ته رالل. سبحان الله سبحان الله. بیا به دا ورځ په شپه سوې وای، خو دا صحابي به د نبي علیه السلام قول عمل نه پرېښوي، اولاد یې پرېښوي. حضرت عبدالله بن عمر صاحب تر مرګه پورې د خپل زوی سره خبرې نه وکړلې، مړ کېدی ورسره خوابت یو د یوه حدیث یوه سنت په خاطر باندې. اولاد یې پرېښوي، پلار یې پرېښوي، مال یې پرېښوي، دنیا قریبان یې ورته پرېښوله. تاسو د صحابو تاریخ وګورئ، بلال حبشي د کوم ځای راغلی دي، سلمان فارسی د کوم ځای راغلی دي، دا د کوم ځایو څخه دا صحابه مبارکان راغلي دي، د کومو قومو دي، پلرونه یې چیرې وه، کاګانې چیرې وه، خو د الله پر دین یې هر څه پرېښول. ای مسلمانه ستا ایمانداري هغه وخت ده چې د نبي علیه السلام کامله اتباع وکړي. چې چا درته ویله چې دا حدیث دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی، زموږ د امت علماو قبول کړی دي، مجتهدینو په هغه حدیث عمل کړی دی، که دې سر ورته ټیټ کړي د الله د حبیب علیه السلام قول ته دې توجه وکړله، ستا ایمان ښکاره سو. یو صحابي مبارک دی خریم، ابو داود شریف کې حدیث راځي، څڼې غټې څڼې جوړې کړي دي، در دا اوږو کښته دي، پایڅې یې ګرد عمر کښته دي، در دا بجلکو لاندې پایڅې زړېږي. یو بل صحابي د نبی علیه السلام په مخ کې نوم یاد کړي، وایي خریم صاحب، نبی علیه السلام وایي ډېر ښه سړی دی، خو دوه غلط عادات لري، دا څڼې دونه قدر غټېدل نه دي ښه چې در اوږو راکښته شي، دا پایڅې په پښو کې کښته دي، د نارینه به پایڅې رالوړي. صحابه ورل خریم ته ویل، وایي نبی علیه السلام دا وویله، متصل یې کور ته وځغستله، څڼې دلته پرې کړل دي اوږو سره، پایڅې در مرګه بیا چا کښته نه دي لیدلي. په حدیثو عمل و. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام روان دی، یو صحابي ولاړ دی، خټې کوي یو کوډۍ د جوړې. نبی علیه السلام وایي دا څوک دی؟ وایي دا فلان صحابي دی. وایي څه کوي؟ وایي د ځان لپاره دلته یو کوډله جوړې پکې کښېني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې ځایه آبادي نه خوښول، خلکو ته ول دومره ځای جوړ کړه چې ستا ګزاره د دنیا پکې کېږي، د دنیا ژوند د سفر ژوند دی، ته مسافر یې، پر یو لار راغلی روان یې، دلته د ځان لپاره بنګلې مه جوړوه، در ځان زایدې کوټې ځان ته مه جوړوه. هغه صحابي را روان دي، نبی علیه السلام ولاړ دی، مشکات شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام ته سلام ووایه، نبی علیه السلام مخ ځینې واړوي، د بلې خوا راغلی السلام علیکم یا رسول الله، نبی علیه السلام بیا مخ واړوي، بیا ورته راغلی السلام علیکم یا رسول الله، نبی علیه السلام بیا مخ واړوي. صحابه ورته ورنږدې سوی، د الله پیغمبر زما څه ولې خبرې دي؟ هغه وایي تا هلته خټې کولې، نبی علیه السلام خټې نه دي خوښې، دومره خټې خوښې دي چې ستا ګزاره کېږي، ضایع د کوټه په دنیا کې زیاتې خټې د نبی علیه السلام بد ځینې کېدلې. صحابي مبارک چې خبر سو ولاړې، جوړه کوټه یې متصله ونړول، رالی نبی علیه السلام ته سلام ورته ورته وعلیکم السلام ورحمت الله. بیا ورته ویل چې موږ د دنیا د آبادۍ لپاره نه یو پیدا، موږ د قبر د آبادۍ لپاره پیدا یو. د دنیا کور مه جوړوه، قبر جوړ که مسلمانه، آخرت جوړ که، د آخرت غم وخوره، دا به تېرېږي. پر دغه مجلس کې ناست یو، پر بل کال به څوک هېڅ څوک به نه یو. دا چې دنیا یې ګرده ستا، ټوله پاکستان یې ستا، چې مرګ سخت شادي نسته، مرګ یاد ولره، د آخرت یاد وکړي وروره. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي، په کامل ایمانداري وکړي، چې د نبی علیه السلام خبره راله، نفس پرېږده، اولاد پرېږده، دا ستا د ایمانداري دلیل دی.